أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. أول ولا بدويبان دي خبر دي إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام حاله تبانك چی دین نسیت واخری بلد چاوی دا دعوه خوی کوله چی من دی ابراهيم عليه السلام پلاری اللہ خبر خود داغا بیان کن اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون کله چوی آغا پلار خفلتا و قوم خفلتا دا چا بندگی کوی تاسو قالوا يا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين بندگی کو منگ دبوتانو نو گرزو منگاغیتا من جوران قالوا إبراهيم عليه السلام هل يسمعونكم إذ تدعون أي دوي أورستاسو كالتراب ليتاسو دوي أو ينفعونكم أو يضرون يا فايدة دركيتاسو تا يا زرر دركوليشي سكوليشي دوي داوي سرحقا يو جواب وغفوخاني قالوا يا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکه مندلی دی منگ پلاران خبل چی دغشان بکول من خلو پلار روانی قالوا إبراهيم عليه السلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون اي خبری تاسو پاغا چاچی تاسوی بندگی کوئی أنتم وآباؤكم الأقدمون تاسو پلاران ستاسو مخکینی خبر یہی دی حقیقت بانی کناسی ہوتا پراتے نبی واوری فإنهم عدو لي يقينا دوی دشمنان زمادي إلا رب العالمين سواد رب العالمين دوی زماد دشمنان بوتانو سر دشمنی پدیره چې دا بوتان دا انسان دا الله دا بندگی ناړي نو هر هغه شی چې دا الله دا بندگی نه دیاړي جهنم ته دی راکاږي نو دا به ستا دشمن شو که ابراهیم علیه السلام چې اصل کې دا خبره مقصود دی کې چې دوی ته دا خبره کوله چې ګوره دا بوت او دا بوتان دا زما او ستاسو دشمنان دي دوی د لاسه تاسو ګوره الله دا بندگی نه واوړېدئ جهنم حقدار شوی ها حقيقي ربغ إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين أغزات زي پیدا کریم نو أغمانتني غلا رخي والذي هو يطعمني ويسقين أو أغزات تجي خراك راكي ما توسخاك راكي وإذا مرضت فهو يشفين أو كلا زي بمار شمنو أغمات شفا راكي او دیسی ونی کلی چه اللہ ما بیمار کی دا ادب دی دا پیغمبرانو اگر که مرضوم اللہ راوسته دی دا پیغمبرانو ادب دی چه دا شر نسبت اللہ تا نکی نی کلی چیزی بیمار شم دا اللہ را روغ صحت را کی سو ضرورت جو سڑے بابا لجی و بوت لجی و درگاہ و دربار لجی والذی یمیتنی ثم یحیین او آغا ذات تی چه وجنی بما بیا بمیرا جونده کی والذي أطمع أو غزات جتمل رمز أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين شوب بخيمات قناز ما بورز جزاء الله أكبر إبراهيم عليه السلام آغا دري كارون رأي أغيت قناوي في غمبران سوچت خلقتي هلك آغا دري خبرين دا الله دا پارا کڑي يو آغا قومتي چولوي دي مشر بود دا بوتان مات کڑي او دویم کله چې ظالم بادشاہ مخې ته دا خبره وکړه چې سارا زما خور ده او دریم چې قوم ته وي زه بیمار یم زه میله کې نه شریک کېږم حالانکه دې خبرې ګوره د دې څه دروغجن نه دی او دا خبرې کړې م د الله لپاره خو بیا مې یېرېږي وي الله به راته دا وبخي د تمه ساتمه رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين اے ربا زما راوبخه ماته پوهه او یوزی کما دنی کانو سر عجزی تو گرا سمگرا عجزی اکرا وی اللہ پوها را کپا دین میں پوها کیا اللہ اللہ اکبر
او مونږ کې چاته ووایي چې دعاګانې غواړه چې الله دله علم درکړي یا علم ډېر کړي یا کوشش یې غوسه شي په دې خبره باندې او یا الله یو ځای مې که د نیکانو سره واجعل لي لسان صدق في الآخرين او وګرځوه ما لره ژبه د رښتینوالي په وروستنو کې ژبه د رښتینوالي مطلب یعنې تذکره خیر یا الله زما د لاس خپونه داسې کار واخله چې په تیر شوو کې په راتلونکو کې او په وروستو خلکو کې زما یو ښه تذکره پاتې شي حق شاده شو دغه د ابراهیم علیه السلام کوم وخت د دنیا نه تللی دی هغه یادېږي او د قیامته پورې به یادېږي واجعلني من ورثة جنة النعيم او وګرځوه ما د وارثانو د جنت د نعمتونو نه واغفر لأبي او بخانه وکړه پلار زما ته انه كان من الضالين یقینا دی د ګمراهانو نه دی دا په هغه وخت کې چې کله الله منع کړی نه و چې کله الله منع کو او ورته ووایي چې دی ایمان نه راوړي او دی مشرک دی نو بیا منع شو دی نه بله خبره پلار ته یې ګمراه ووایي چې ګوره پلار کله په غلطۍ او په خطا یي زموږ خلکو پلار ته به څنګه یم چې دا په خطا یې نو وایې به چې په خطا دی ولا تخزني يوم يبعثون او مه شرموه ما په هغه ورځ چې دوی به راپورته کړی شي د هغه ورځ هغه شرم بیا ډېر لوی شرم دی الله یې چې موږ ساتي یوم لا ينفع مال ولا بنون په هغه ورځ چې فایده به نه ورکوي مال او نه زامن الا من اتى الله بقلب سلیم مګر هغه څوک چې راغی الله ته په زړه روغ سره چې چا روغ زړه راوړو د الله مخې ته کامیاب دی روغ زړه څه ته وایي سلامتیا والا زړه چې پای کې شرک نه بدعت نه جهالت نه د حرام خواهشات نه حسد نه پاکي د کینې نه پاکي د خیانت او د دوکو نه پاکي په داسې زړه سره چې سړی الله سره ملاقات وکړي دا کامیاب دی وازلفت الجنة للمتقین او نږدې به کړی شي جنت متقیانو ته وبرزت الجحیم للغاوین او راښکاره به کړی شي جهنم سرکشانو ته وقيل لهم او بویلی شي جهنمیانو ته اینما کنتم تعبدون چرته دی هغه چې تاسو یې بندګي کوله من دون الله سوا د الله نه هل ینصرونکم او ینتصرون آیا دوی مرسته کولی شي تاسو سره یا بدله اخیستی شي فکبکبوا فیها هم والغاوون نو پړمخې به واچولی شي په هغې کې دوی یو سرکشان و جنود ابلیس اجمعون او لښکرې د ابلیس ټولې د مشرکانو د شرمولو لپاره به د هغوی نه تپوس وشي ها معبودان هم څه شوي د الله نه علاوه چې تاسو بندګي کول هغه څه شو الله وایي دا ټول به زه راجمع کړم په جهنم کې نو بیا به د یو بل سره جګړې کوي دا مشرکان به د خپلو معبودانو سره بیا په جهنم کې جګړې کوي د دې مشرانو سره پیرانو سره څه به وایي قالوا وهم فیها یختصمون او به وایي دوی او دوی به په هغې کې جګړې کوي تالله ان كنا لفي ضلال مبین قسم په الله یقینا وو موږ خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې اذ نسويكم برب العالمين کله چې موږ برابرولی تاسو د رب العالمین سره هلته ورته پته ولګېدې چې دا ګمراهي د دنیا کې کله منله وما اضلنا الا المجرمون او نو ګمراه کړي موږ مګر مجرمانو مشرکانو خو د بوتانو باره کې دا عقیده وه د معبودانو باره کې چې دوی به زموږ سفارش کوي ملګرتیا به کوي بیا به چغې وایي جهنم کې فما لنا من شافعین نو نشتې موږ لره سفارش کوونکي ولا صدیق حمیم او نن دوست مهربانه فلو ان لنا کره نو که چرته وی موږ لره دوباره تک دنیا ته فنکون من المؤمنین نو ای به موږ د مؤمنانو نه
ديس خو بیا نه کیږي که ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی وما كان اکثرهم مؤمنین او نه دي ډېر د خلکو نه ایمان لرونکي وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا خامخا غالب رحم کوونکی دی